په کندهار کې د څارویو روزونکي او پلورونکي وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان ته له کندهار او نورو سویلي ولایتونو څخه د څارویو دوامداره قاچاق د دې لامل شوی چې څاروي کم او بیې یې لوړې سي. دوی وایي اوس هم هره ورځ پاکستاني سوداګر د کندهار د څارویو له ګنج څخه سلګونه څاروي په موټرونو کې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته قاچاقوي. مالداران وایي که دولت پاکستان ته د څارویو د قاچاق مخه ونه نیسي ممکن د یو شمېر څارویو نسلونه له منځه ولاړ سي. دلته په دغه ګنج کې رانیسي پاکستانیان راځي د غټې غټې مازداوې په بارې نو په اختر کې هم خلاص وو پسونه اوس د اختر رئیس داسې ګراني جوړه سوې ده چې نه خرڅېږي پسونه او نه رانیول کېږي بیخي بده ګراني ده. نو موږ دا غوښتنه لرو وروره چې د پاکستان څخه پسونه راوګرځېږي ته د زموږ څه افغانانو اوس من په 3000 کلدارې خوري پخوا په 2200 په 2300 کلدارې. دا پاکستانیان راځي د پاکستان خلک راځي مثال دغه ځای کې بازازات د لیم په موټرانو باري 10 موټره 20 موټره 50 موټره د ورځې باریږي مثال د خدای در آباد پسونه باریږي دلته په دا خطر ګراني دلته په پسه مثال خپله نه پورې کېږي چې دا یعنې چې په 15000 هغه څه ډور منه. د کندهار د کرهڼې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم د څارویو لرونکو اندېښنې نه ردوي خو وايي پاکستان ته به د سپین بولدک له لارې د څارویو د قاچاق مخه نیسي. زه دا نه ردومه چې نه به ځي قاچاق کېږي ایران ته به هم کېږي پاکستان ته به هم کېږي او په دې کې زموږ د ولایتي ادارې او ریاست زراعت ما په کراتو مکاتب استولي د ولایت د لارې امنیتي ارګانو ته همدارنګه قرنطین ته ګمرک د لارې نه ځي قانوني موږ اجازه نه ورکوو خو ولې بعضې تاسو پوهېږئ چې د پاکستان او ایران سره زموږ لوی سرحد دی او د دې ټول سرحد ساتنه او کنټرول چې دی دا سخته ده نه ځان له حیوانات داسې بعضې دواګانې بعضې کودونه بعض شیان راځي دا شته ځکه چې زموږ آزاد بازار دی مارکیټ هم خلاص دی دا ستونزه شته ولې موږ اجازه قانوني نه ورکوو. یو شمېر باوري سرچینې وایي چې پاکستان ته د څارویو په قاچاق کې یو شمېر افغان پولیس هم لاس لري خو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعاوې ردوي او وایي چې په دې اړه یې تر اوسه کره اسناد نه دي ترلاسه کړي. د پرانیستي سرحد له امله د څارویو د قاچاق ترڅنګ پاکستان ته د یو شمېر نورو توکو د قاچاق شکایتونه هم موجود دي چې چارواکو یې تر اوسه د مخنیوي لپاره محسوسېدونکی کار نه دی کړی. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.